سلامونه ملګرو، په دې هیله چې راته روغ او جوړ به وئ او د صحت جامې به مو په تن وي. نننۍ ویډیو کې غواړم د او ای ایکس والټ ادرس څنګه معلومولی شو چې له ساتوشي سره کنیکټ شوی دی او که نه. دا مکمل معلومات درته ښیم ملګرو چې تاسو په اسانۍ سره کولی شئ خپل ادرس وګورئ چې زموږ ادرس کنیکټ شوی دی او که نه. مخکې له ویډیو شروع کولو څخه ملګرو که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ، زنګ تڼۍ کې آل انتخاب کړئ تر څو زموږ نوي ویډیو ټول نه مخکې تر تاسو ته ورسیږي او ویډیو ته در سره لازمي لایک ورکوئ. ملګرو دغه ساتوشي کې حتما در سره اکاونټونه جوړ کړئ، دې کې نورې پروژې هم راځي، نور هم پکې راځي او دغه نه لکه اوس ګورئ ملګرو بي ډبلیو بي پکې راغله، او جي پکې راغله، دغسې نور هم پکې راځي، قیمتي ټوکن پکې راځي، دې کې نور هم. نو د اکاونټ جوړولو ویډیو لینک هم د ویډیو په ډسکرپشن کې شته دی، د ساتوشي لینک هم شته دی. نو ملګرو د دې معلومولو طریقه درته ښیم چې څنګه موږ پوه شو چې د او ایکس والټ له دغه سره کنیکټ شوی دی او که نه زموږ له ساتوشي سره. نو راځه ملګرو د او ای ایکس والټ لینک به هم ما د ویډیو په ډسکرپشن کې درته اچولی وي. لینک باندې به تاسو کلیک واخلئ ملګرو. کله مو لینک باندې کلیک واخیسته نو تاسو ته به کروم براوزر کې یو دغسې صفحه راخلاصه شي. لږ صبر ورته کوم ملګرو، زموږ انټرنیټ یو څه ضعیف دی. ښه ملګرو چې دغسې صفحه درته راخلاصه شوه، تاسو به ملګرو تاسو خو به او ای ایکس مخکې له ساتوشي سره لینک کړی وي، خو تاسو خاص اوس وګورئ چې تاسو لینک شوی دی او که نه. دا وګورئ ملګرو نوی اپډیټ، دغه ځای نه مه اپډیټ کوئ، دغه زوړ ورژن دی ملګرو، دغه ځای نه یې اپډیټ کړئ، دغه نوی ورژن دی 0.3.11 دغه نوی ورژن دی ملګرو. دغه ځای څخه تاسو ډاونلوډ کړئ او بیا انسټال کړئ. چې کله مې انسټال کړ ملګرو دا به بیا تاسو راخلاص کړئ او ای ایکس والټ. چې کله مو او ای ایکس والټ راخلاص کړ دا به ملګرو تاسو ساین ان کړئ، چې تاسو پخوانی اکاونټ ته کوم کوډ ورکړی وي هغه کوډ به تاسو ورکړئ، ډن به یې کوئ. ملګرو دا وګورئ بیخي خوندور او نوی اپډیټ دی. تاسو ملګرو څنګه معلوموئ چې زموږ ادرس ورسره کنیکټ شوی دی او که نه. را به شئ د هغه لپاره دغه هوپ ته چې کله راغلی ملګرو دغلته به تاسو ورته دا او ای ایکس ووهئ، او ای ایکس. دا مې چې کله کلیک ورباندې واخیسته یو خو به په دې ملګرو معلوموئ چې تاسو به دغلته ټوکن هر څومره وي. ګورئ ملګرو ما سره فعلا 921.4 دي. زه ورځم په ساتوشي کې هم ګورم چې ما سره څومره دي، 21.4. تاسو کتلی شئ 21.4 په ساتوشي کې هم راسره دي. او ملګرو که بیا دغسې نه وي ملګرو، تاسو چې کله اپډیټ کوئ تاسو ته به دغلته شین ټیک مار ولیکي. دا ګورئ ملګرو دلته به درته شین ټیک مار ولیکي، نو ستاسو ادرس بالکل ویریفای شوی دی، کنیکټ شوی دی. او دغلته چې تاسو ورته کلیک واخلئ دلته به درته دغسې صفحه راجیږه شي، کنګریلیشنز یور ادرس هیز بین سکسسفولي باوند، یعنې ستاسو ادرس چې دی بالکل سکسسفول شوی دی، ستاسو ادرس کنیکټ شوی دی. نو ملګرو دا وه د ساتوشي والټ کنیکټولو طریقه چې تاسو معلومه کړئ چې زموږ والټ کنیکټ شوی دی او که نه. تر بلې ویډیو پورې موږ ته اجازه راکړئ د الله په امان. او یوه غوښتنه ملګرو د اخر کې بیا هم درنه کوم، دا ساتوشي تاسو مه میس کوئ ملګرو. ساتوشي کې اپلیکیشن کې اکاونټونه جوړ کړئ نو دغه کې نورې پروژې هم راځي، نور هم پکې راځي، قیمتي ټوکنې پکې راځي. نو ملګرو نور مو په تمه کوم نه، تر بله ویډیو موږ ته اجازه راکړئ د الله په امان.